الله أكبر الله. سږکال د امریکای په جماعتونو کې نه خو تراویح کیږي او نه روژه ماته. علت دا دی چې د کووډ 19 یا کرونا وایرس نړیواله وبا په وجه د امریکای په زیاترو ریاستونو کې په ګڼه ګوره حکومتي پابندۍ دي. د امریکای د ورجینیا ریاست په مناسس خاریه کې د النور جماعت هم په هغه جماعتونو کې یو دی چې سږکال په روژه کې تړل شوی دی. د جماعت مشر په ورجینیا کې د مسلم اسوسییشن اف ورجینیا صدر رفیع الدین احمد او وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دي دوی په ګڼه ګوره د حکومتي پابندۍ په احترام کې جماعتونه تړلي دي. So therefore we are not going to have Tarawih prayers unless the restrictions have been eased. تر څو چې په ګڼه ګوڼه حکومتي پابندي په ځای وي موږ سږکال په جوماتونو کې د تراویح منځونه نه کوو. د یو مسلمان په توګه زموږ فرض جوړیږي چې د انسان ژوند وژغورل شي. ځکه د مارچ په 12مه په ورجینیا کې د مسلمانانو تنظیمونو په خپلو کې خبره وکړه چې غوره به دا وي چې موږ خپل جوماتونه تر څه وخته پورې وتړو. خو موږ خپلې ټولنې سره په آنلاین بڼه په رابطه کې یو. موږ د جمعې د ورځې پیغامونه نشرو او په فیسبوک بانګ هم ویل کیږي. هم په مناسس خاریه کې د یو بل جماعت مشر مفتی قریب الرحمن وای سږکال د غیر یقیني حالت په وجه د روژه ماتي او تراویح اهتمام نشته دی. خو دوی روژه ماتي حاجتمندو ته ورکوي. ښاغلي قریب الرحمن وویل دوی خلکو ته په کورونو کې د لمونځونو او تراویح هدایت هم ورکړي دي. مفتی صاحب وای هغه خلک چې د قرآن تلاوت نشي کولی دوی د هغې آنلاین انتظام کړی دی. روزانه به یو سپاره هغه کمیونټي طرف ته لیږلی شي. ان شاء الله روزانه به هغه وي نو په روزه کې به د هغې ختم مکمل شي. د دې سره سره د خپل کمیونټي سره د تعلق په حال ساتلو لپاره موږ د زوم په ترو باندې هر مازدیګر خپل د تفسیر حلقه او خپل د حدیث حلقه او کیو ان انسر سیشن چې کوم دی هغه موږ په روژه کې لکه د نورې نړۍ پرنګه د امریکای هم ځینې مسلمانان ځانونه جومات ته رسوي چې روژه ماتې او مونځ یوځای وکړي. په ورجینیا ریاست کې میشت یو پښتون شادوران خان وای چې سږکال به دوی روژه ماتې او تراویح په خپل کور کې کوي. نو دغه ټول روژه مات له اکثر ټول لذي په جامه دي. دغه روژه مات پورې کار کوي. زیات تر یو نیم کس په کې داسې روژه مات دي سي باقي نو په کور کې روژه مات. په امریکا کې په میلیونو خلکو د کووډ 19 په ورځو کې خپل نوکرۍ بایللې دي. دوی سره حکومتي مرسته روانه ده. د حکومتي مرستو پرته خیراتي ادارې هم د بیروزګار شوو خلکو سره کومکونه کوي. رفیع الدین احمد وای داسې خلک چې روژه ماتې به په جومات کې کوو خو سږکال د پابندۍ په وجه نشي ورتلی نو د دوی جومات د خلکو کورونو ته د خوراک څښاک رسولو انتظام کړی دی. Daily we used to have about 200 to 300 people come in here to break their iftar. نور کله به په روژه کې 200-300 کسان د جومات ته روژه ماتي لاره غونډېدل. د اتوار په ورځ به دا ګڼه نوره هم ډیره وه. خو سږکال د کووډ 19 یا کرونا وایرس په وجه داسې نشي کېدلی. خو موږ پریکړه کړې ده چې هغه خلک چې د دې وایرس په وجه بیروزګاره شوي دي او حاجتمند دي زموږ جومات بندوبست لري چې دغو خلکو کورونو ته تیار خوراکونه ورسوي. روزانه به د 200 نه تر 500 حاجتمندو ته خوراکونه رسول کیږي. شادوران خان وای د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي روژه ماتې یوځای کوي. خو داسې کسان پکې هم شته دي چې هغه د روژه ماتې په وخت کې کارونه لځي. بیګه مستل منځو کو او ما ځان لکه اتره کته تراویح کړی خو سپاره سبق به کوي. د سې لکه مله د فیصل مور هغه هم هغه په 2 سپاره سبق کوي او په دې طریقه باندې اوس په کور کې بدل د ماخام ال کوم د ماخام ټول منځونه کوو. په کور کې دی پرسکا د فاروق خان دی عبدالرحمن دی یاسر دی فیصل دی امان خان دی په کور کې په خپلم کولای شي خو اکثر ټول په جابونو باندې یا یو څه جاب کړی هغه لا وخت راغلی زغه چې یاسر په 3 بجې تر وس راغلی. د شادوران خان د کورنۍ په شان ګڼ شمېر مسلمانان دې ته فکرمند دي چې کچري د کووډ 19 موده اوږده شوه نو د دوی په کورنۍ به هم اثرات سیوا کیږي. خو وايي دا وخت د دوی په کور کې هم هغه شان روژه ماتې او منځونه روان دي لکه څنګه چې به پخوا کېدل. د امریکای د ورجینیا د دې جماعت پرنګا په ګڼ شمېر ریاستونو کې به سږکال نه خو روژه ماتې کیږي او نه تراویح. د وایس اف امریکا ډیو لپاره رحمان بونیره ورجینیا.